میرویس خان نیکه کله چې د ظلم او تیري پر وړاندې د مبارزې نمونه یادوو او کیسې یې کوو نو د افغاني پاچاهانو له ډلې میرویس نیکه خامخا یادوو. هغه د ظالم ګورګین او عسکرو پر وړاندې د خپل مظلوم مسلمان افغان ملت داسې ننګ او دفاع وکړه چې ټول اسلامي او افغاني تاریخ به پرې ویاړي. افغان دعوت دا ځل د همدې نومیالي نیکه پر ژوند غږېدلی. راځئ افغان دعوت چینل سبسکرایب، ویډیو وګورئ او شیر یې کړئ. میرویس خان هوتک په 1084 هجري قمري یا 1483 میلادي کال کې زیږېدلی دی. پلار یې ښه عالم خان نومېدی چې د هوتکو د قوم یو منلی مشر و. مور یې نازو انا وه چې په پښتونولي یې د خپل زوی پالنه او روزنه کړې وه. میرویس خان په زلمیتوب کې د وخت زیاتره مروجه علوم لوستي وه او وروسته په سوداګري بوخت شو. له خراسانه به یې مالونه هندوستان او له هغه ځایه به یې هیواد ته راوړل. ګټه به یې هم کوله او د نورو خلکو د حاله به هم خبریده. کله چې صفوي شاه حسین په 1106 هجري قمري کال یا 1449 میلادي کې په ایران کې پاچا سو نو ګورګین یې چې په اصل کې ګورجی و اوس نوی مسلمان سوی و کندهار ته د خپل حکومت د نماینده په توګه راولېږه. ګورګین چې ډیر ظالم او بېرحمه سړی و پر افغانانو یې ظلمونه پیل کړه. هیڅوک نه و چې د دې بېګناه خلکو ناره دې واوري. د خلکو غږ تر هیڅ ځایه نه رسېدی او ډیری افغاني مشران د ګورګین لخوا ووژل شوه. نو د خلکو د امید سترګې یوازې او یوازې میرویس خان ته وي. هغه و چې د هغه څخه یې غوښتنه وکړه. میرویس خان هم د خلکو هیواد خدمت تر هر څه ښه وباله. سوداګري یې پرېښوده او د هیواد خدمت ته یې ملا وتړله. لومړی یې د خلکو ترمنځ ملي یووالی منځته راوست او بیا یې ګورګین ته ځان نږدې کړ تر څو په لږه موده کې د هغه د باوري کسانو د جملې څخه سو. د دې لارې یې وکولای سوای چې ځان د اصفهان دربار ته ورسوي. هلته به حالات ځان ته معلوم کړي او په خپله ګټه به ورځنی کار واخلي. د په لږ وخت کې د اصفهان په دربار کې دومره نفوذ وکړ چې د هغه ځای یې ځان د ګورګین په دربار کې د پښتنو د قومونو د مشر په توګه مقرر کړ. اوس یې نو د خلکو د یووالي لپاره کار پیل کړ او د ګورګین د له منځه وړلو په کار بوخت سو. په دې وخت کې ګورګین ځان په خطر کې ولیدی او میرویس خان یې بندي د اصفهان دربار ته واستو او دربار ته یې ولیکل چې دی په بند کې وساتي. د میرویس خان پوهې او قوي منطق نه یوازې ډېر ژر دی له بنده خلاص کړ بلکې په ډېره درناوي یې حج ته د تلو اجازه هم ورکړه. تر حج وروسته بیرته د اصفهان دربار ته راغی او د هغه ځای یې ګورګین ته د مشورې ورکوونکي په توګه د مقررۍ رسمي فرمان واخیست او کندهار ته راغی. ګورګین په دې کار ډېر وارخطا سو او د میرویس خان څخه یې وغوښتل چې خپله لور د ګورګین زوی ته په نکاح کړي. میرویس خان دا خبره د قوم مشرانو ته وړاندې کړه. مشرانو پرېکړه وکړه چې یوه بله ښځه به د میرویس خان د لور په نامه ورکړي او هغه به دغه راز ساتي. دا کار وسو. میرویس خان څه نور هم د ګورګین دربار ته لاره وموندله. د ملي پاڅون لپاره یې یوه جرګه جوړه کړه او پرېکړه یې وکړه چې لومړی دې د بلوڅو، ترینو او کاکړو خانان دې ته وهڅول سي چې صفوي حکومت ته د مالیې ورکولو څخه ډډه وکړي. هغوی همداسې وکړه. ګورګین خپل 6,000 کسیز لښکر ژوب او بلوچستان ته ولیږه. پخپله هم ورپسې رهي سو او د میرویس خان څخه یې هم وغوښتل چې هلته ورسي. میرویس خان هم د 2,000 پښتنو عسکرو سره هلته ځان ورسو. د شپې په ګورګین حمله وکړه. هغه او د هغه ټول کنډک یې له منځه یوړ. پخپله یې د ګورګین کالي واغوستل او د هغه د وژل سوو پوځیانو کالي یې په خپلو پوځیانو واغوستل او د کندهار پر لور رهي سول. هلته یې د ګورګین پاته پوځ له منځه یوړ. هیواد یې د بیګانهو له لاسه خلاص کړ او د یوه خپلواک ولسي حکومت بنسټ یې کېښود. د میرویس نیکه مزار د یوې سیمې یوه هیواد او یوه ملت مشران، لویان، بزرګان، خدمتګاران، روحانیان او نامتو کسان له دې کبله چې خلکو ته منلي او ګران وي نو پس له مرګه یې هم قدر کوي. زیارتونه پرې جوړوي، ودانۍ ورته کوي او هڅه کوي چې تلپاتې وي. زیارت ته په ورتلو سره یې کارنامې او خاطرې یادوي او خپلو اولادونو ته یې کیسې کوي او همداسې کارونو ته یې هڅوي. افغانستان د ننګیالیو، توریالیو، پوهانو، عالمانو، بزرګانو، روحاني لارښوونکو، ملي مشرانو او ولسي خدمتګارانو هیواد دی
او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د داسې لویانو ولیانو زیارتونه او قبرونه موجود دي چې خلک یې زیارتونو ته ځي، درناوی یې کوي، کارنامې یې ستایي او په پلونو یې د پلي ښودلو هڅه کوي. میرویس نیکه یو له هغه لویانو مشرانو څخه دی چې پر افغانستان باندې د پردیو تر 2500 کلنو تیریو او تپل شویو جګړو وروسته د افغانستان غربي سیمې ازادې کړي او یو خپلواک ملي ریاست یې پکې جوړ کړ. هو، افغانستان پوره 2.5 پیړۍ د پردیو تیریو موخه بېواکه او د پردیو ترمنځ ویشل شوی و. افغانستان د ختیځې سیمې د هند د مغولو په لاس کې وې، شمالي سیمې د ماورالنهر شیبانیانو لاندې کړې وې او د افغانستان لویدیځې سیمې د ایران د صفویانو په ولکه کې وې. میرویس نیکه چې یو ملي تاجر و د خپلو تجارتي سفرونو په ترڅ کې په سیاسي فعالیتونو مذاکرو لاس پورې کړ او د افغانستان د یوې برخې د ازادۍ لپاره یې په تدبیر ولاړې هڅې پیل کړې او بریالۍ مبارزه یې روانه کړه. میرویس نیکه په کندهار کې د صفوي واکمنو له والي ګرګین نه په پټه له قومي مشرانو سره غونډې کولې او د ازادۍ لپاره یې مشورې ورسره کولې. د هند د مغولي واکمنو په ساحه کې مشتو پښتنو روحانیونو او مشرانو نه یې مشورې اخیستې. په اصفهان کې د صفوي مشرانو پام هغو ظلمونو ته راواړوه چې د دوی والي په کندهار کې کول. د همدارس د اسلام له مرکز یثرب نه د خپلو مبارزو لپاره د علماو فتوا ترلاسه کړه او څو ځله یې د قومي مشرانو په لویو جرګو کې د افغانستان د غربي سیمو بشپړه ازادي مطرح او بیا یې بریالی اقدام او قیام وکړ او د کندهار د بشپړې ازادۍ په برخه کې مبارزه کامیابه کړه. میرویس نیکه په 1119 قمري کال د یو منظم پروګرام له مخې د یو بریالي برید په نتیجه کې ګرګین او د ده ملګري له منځه یوړل او په کندهار یو ملي ریاستي او جمهوري حکومت اعلان کړ. د میرویس نیکه ملي حکومت داسې وخت جوړ شو چې په نړۍ کې تر دې حرکت 2 کال وروسته د فرانسې د لوی انقلاب په نتیجه کې ملي حکومت رامنځته شو. میرویس نیکه د حکومت له سمبالولو سره په خپله لومړنۍ وینا کې خلکو ته وویل: تر هر څه وړاندې د لوی خدای شکرونه دي چې دا لویه کامیابي یې را په برخه کړه او بیا له هغو ټولو کسانو مننه کوم چې په دې ملي مبارزه کې یې بېسارې سرښندنې او میړانه وکړه. ده وویل: عزیزانو، په دې څو شپو کې چې تاسې کوم لیاقت، میړانه، فداکاري، سرښندنه او تر ټولو زیات په در سپارل شوو وظیفو کې بشپړ لیاقت وښود، سړی باوري کوي چې زموږ خلک پیاوړی استعداد او لوړه پوهه لري، ځکه دا لوی کار چې تاسو سرته ورسو د دنیا د یوه ډېر روزل شوي پوج په وس کې هم نشته. میرویس نیکه خپل ولس ته وویل: زه تاسې یو ټول جهان ته اعلان کوم چې افغانان سر له اوس څخه آزاد دي او آزاد به وي. موږ به یا مرو یا به آزاد او سرلوړي ژوند کوو. دې زیاته کړه: موږ د عدل او نیاو ملي حکومت جوړ کړی. زه ستاسو پاچا نه یم بلکې ستاسو خدمتګار یم، نو ځکه تاج پر سر نه ږدم او ستاسو خدمت کوم. میرویس نیکه پوره 8 کاله د ولس د مشر او د حکومت د رئیس په توګه خپل مشرتابه ته دوام ورکړ. د هند له مغولي دولت سره د سفیر په سویه سیاسي اړیکې ټینګې کړلې، له صفویانو سره په تدبیر مقابله کوله. خبرې هم روانې وې او عسکري ځواکونه یې هم پیاوړي کول. صفویانو څو ځله پر کندهار عسکري بریدونه تنظیم کړل، خو ملي مشر د خپلو توریالیو ملګرو په مرسته ماتې ورکړه او د خپل هیواد ازادي یې وساتله. کله چې وفات کېده، دی پوه و چې صفویان به د آزاد حکومت تل تر تهدید لاندې ساتي، نو خپلو اخلافو ته یې وصیت وکړ چې د خپلې ازادۍ د بقا لپاره اصفهان ونیسئ، چې د ده اخلافو بیا دا وصیت پر ځای کړ، خپله ازادي یې وساتله او په نتیجه کې یې په اصفهان کې د صفویانو واکمني نسکوره کړه. لوی ملي مشر میرویس نیکه د 1120 هجري قمري کال د لوی اختر د میاشتې په 28 نیټه وفات شو او د کندهار لویدیځ ته د کندهار د اوسني ښار په 3-4 کیلومترۍ کې د کوکران په کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د ده پر سپېڅلي مزار د ارواښاد محمد نادر خان د واکمنۍ پر دوره کې د کندهار تنظیمه رئیس ارواښاد محمد ګل مومند یوه ښکلې ګنبده جوړه کړه او په یوه پښتو ډبرلیک کې د ده پر کارنامو رڼا واچوله او دا لنډۍ یې پکې وتوږله: د ننګ ټوټه به مې هر هډ وي که پس له مړینې په مزار راشي مینه. د میرویس نیکه مزار د خلکو مرجع او ټولنځای دی چې وخت پر وخت ورځي، درناوی ورته کوي او د مزار له برم او پرتم نه یې د هیواد پالنې درسونه اخلي. د دې نومیالي نیکه روح دې ښاد او یادونه یې تل تر تله تازه.